د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه په دې جګړه کې یوازې د دوی خپل هیوادونه نه بلکې د نړۍ په ګډ ګډ کې خلکو ژوندونونه هم له خطر سره مخ کړي دي او په دې شروع جګړه کې شپږو هیوادونو د خپل هوایي حدودو بندولو اعلان کړی چې هندستان په ځانګړي ډول د سختې ستونزې سره مخ دی ولې د پاکستان جازونه هم د غنټو راهسې ولاړ دي. السلام علیکم، تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل او زم ذاکر الله. اوس وړاندې کوو د خبر تفصیل. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه د شپږو ملکونو هوایي حدود بند کړي شوي دي چې پکې هندستان د سخت مشکل سره مخ شوی دی. د ایران په اسرائیل برید وروسته په ځوابي کاروایي کې شپږو ملکونو هوایي حدود په مسلسل توګه بند کړي دي، د کوم له امله چې د پاکستان جازونو تګ راتګ هم متاثره شوی دی ولې د هندستان هوایي کاروبار ته سخت زیان روان دی. هندستان د خپلو 13 جازونو لار بنده کړې ولې په درجنونو جازونو پروازونه یې ځنډولي هم دي. تیره شپه د اسرائیل بریدونو وروسته ایران د هر قسمه پروازونه په خپل حدود کې بند کړي ولې عراق هم د هوایي پروازونو بندولو اعلان کړی. د جمعې په سهار اردن هم د خپل هوایي حدود بندولو اعلان کړی وو. همدغه رنګ شام او لبنان وروسته اسرائیل هم د جوابي کاروایي له وجې خپل هوایي حدود بند ساتلي دي. پاکستان ته راتلونکي پروازونه هم د ځنډ ښکار دي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړې په وخت نجف نه کراچۍ ته، باکو نه لاهور ته او کراچۍ نه جدې ته 7 پروازونه ودرول شوي دي. نړیوال ایرلاین کې کویت نه کراچۍ ته تلونکي 2 پروازونه د 6 غنټو راهسې ولاړ دي. د دوبۍ نه کراچۍ ته 2 پروازونه د روانېدو نه 2 غنټې مخکې، د کراچۍ نه استنبول ته تلونکي او راتلونکي 4 پروازونه د روانېدو نه 1 غنټه مخکې، کامی ایرلاین د کراچۍ مسقط ته تلونکي 15 غنټې، شارجه او دوبۍ نه سیالکوټ او دوبۍ نه ملتان ته تلونکي 4 پروازونه د 1 غنټې نه د ځنډ ښکار دي.